ستړي مشه په خیر راغلی ملي اتلانو ملي لوبډله نن هیواد ته ډک لاس ستانه شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مشه ویډیو را سره تر پای وګورئ چې څنګه یې هرکلی وشو او څه پروګرامونه ورته نیولي وو، په هر څه به پوه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش او زیمبابوې سره تر درې اړخیز شیلوریز او له کوربه هیواد سره تر یوازینۍ ټیټ سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستانه شو. دغه سفر پر مهال کرکټ ملي لوبډلې له کوربه هیواد بنګلادیش سره یوه ټیسټ لوبه ترسره کړه چې د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې لومړی ملي لوبغاړو ته د ادارې له لوري تود هرکلی ویل شو او د دوی د غوره لاسته راوړنو په پار د کرکټ بورډ په اداره کې هم د هرکلی پروګرام نیول شوی و. د دې پروګرام پر مهال د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس سلاکار ښاغلي عبدالله بارکزي په خپلو څرګندونو کې ویل د کرکټ بورډ مشرتابه او اداره ستاسې په لاسته راوړنو ویاړي. تاسې نړۍ ته وښوده چې غوره وړتیاوې لرئ. تاسې رښتیني اتلان یاست. د هیواد ملي بیرغ مو په نړۍ کې ورپاوه او ملي سرود مو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وغږاوه. ستاسې کړنې او ویاړنې به د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل او پاتې شي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په خپلو څرګندونو کې ویل د بنګلادیش پر وړاندې مو ټیسټ لوبه ګټل غټ هدف و چې له نیکمرغه د لوبغاړو د زیاتې خوارۍ په پایله کې مو دغه ویاړ په خپل نوم کړ. که څه هم په شلوریز سیریز کې مو 2 لوبې وبایللې، خو بیا هم موږ د راتلونکي شلوریزه نړیوال جام چې په 2020 زیږدیز کال کې به ترسره شي له همدې سیالیو پلان شروع کړی، ځکه مو په هره لوبه کې نویو او پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکاوه. دغه راز لوبډلمشر راشد خان په خپلو څرګندونو کې د ځوانو لوبغاړو له وړتیاو خوښي څرګنده کړه او دا یې د افغانستان د راتلونکي کرکټ ښه استازی وبلل. د نوموړي پر وینا چې تر دې وروسته به د لوبډلې ټول پلان په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ وي چې ګټل د افغانستان کرکټ لپاره خورا اړین دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سپټمبر میاشتې له 15 منټې څخه په بنګلادیش هیواد کې رسمي لوبې پیل او د همدې میاشتې په 24 منټه دغه لړۍ پای ته ورسېده. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو وي او که د ملي اتلانو مینوال یاست نو دغه ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.